آیا تاسو کله فکر کړی چې ولې پښتانه له 15 کلونو راهیسې د خپلو حقونو لپاره جګړه کوي خو لا هم خپل ژوند، ژبه، کلتور او انساني عزت خوندي نه دی؟ ولې تاریخ هر ځل د خبرو اعتماد پر ځای د زور او پوځي عملیاتو لاره غوره کړې؟ آیا د تیرا ماشومان، زاړه او ښځې یوازې د امنیت په نوم قرباني کیدای شي که نه د دوی ژوند او عزت هم ارزښت لري؟ نن که ته دا ویډیو ګورې نو امکان لري ته په ګرم کور کې ناست یې، خو په همدې شیبو کې داسې پښتانه شته چې د ژمي په سړو شپو کې له خپلو کورونو ایستل شوي، ماشومان یې ژاړي، زاړه یې د غرونو پر لارو سرګردانه دي او ښځې د نامعلوم برخلیک انتظار باسي. نو پوښتنه دا ده چې ولې دا هر څه بیا تکرار شول؟ ولې یو ځل بیا د پنجاب ظالم ریاست په پښتنو داسې سخت ظلم تکرار کړو چې نه په اسلام کې او نه د انسانیت په چوکاټ کې ځای لري؟ ولې تیرا، ولې افغانان کډوال او ولې دا هر څه په دومره بېرحمانه ډول کیږي؟ کله چې په 1940 کال کې پاکستان جوړ شو نو پښتنو د نوې ریاست هرکلی وکړ، خو دا هرکلی بې قید او بې شرطه نه و بلکې د یوې هیلې سره تړلی و او هغه دا و چې د دوی ژبه، کلتور، سیاسي هویت، خاوره او انساني عزت به خوندي وي. پښتنو فکر کوو چې د انګریز استعمار وروسته به اوس د یو داسې ریاست برخه وي چې د ټولو قومونو حقونه به پکې برابر وي، خو ډېر ژر تاریخ وښودله چې دا هیلې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. له هماغه لومړیو کلونو نه پښتنو ته د شک په سترګه وکتل شول. د دوی سیاسي شعار د خطر په نوم یاد شو او هر هغه غږ چې د حق، اختیار او برابرۍ خبره یې کوله د ریاستي امنیت ضد وبلل شو. د باچا خان عدم تشدد تحریک د دې تر ټولو روښانه بیلګه ده. دا یو سوله ییز، اخلاقي او ولسي تحریک و، نه یې وسله غوښتله نه یې تاوتریخوالی، بلکې یوازې دا غوښتنه یې لرله چې پښتنو ته د نورو قومونو په څیر د عزت او اختیار حق ورکړل شي. خو د دې پر ځای چې دا غږ واورېدل شي، مشران یې زندانونو ته واچول شول، پلویان یې وځپل شول او ټول تحریک د شک او غدارۍ په چوکاټ کې وتړل شو. دا هماغه ځای و چې د ریاست او پښتنو ترمنځ د بې باورۍ دیوال نور هم جګ شو. وروسته بیا د قبایلي سیمو کیسه راځي، هغه سیمې چې د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د لسګونو کلونو لپاره د اساسي قانون نه بهر وساتل شوې. فاټا، وزیرستان، باجوړ، مهمن او نورې سیمې د دې پر ځای چې د پرمختګ، تعلیم او روغتیا برخه شي د تجربو میدان وګرځول شوې. هلته نه بشپړ قانون عملي و، نه سیاسي حقونه موجود وو او نه ولس ته دا اجازه ورکول کېده چې د خپل برخلیک په اړه خپله پرېکړه وکړي. دا محرومیت په خپله د ستونزو مور وه، خو پر ځای د دې چې ستونزه حل شي لا نور هم ژوره شوه. کله چې حالات خراب شو نو هر ځل د حل یوه اسانه لار وټاکل شوه او هغه د پوځي عملیاتو اعلان و. د وزیرستان، سوات، باجوړ او نورو سیمو عملیات د بېلابېلو نومونو لاندې پیل شول، خو د دې ټولو عملیاتو پایله یوه وه: عام ولس بې کوره شو، ښوونځي وتړل شول، روغتونونه له منځه ولاړل او زرګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند ته مجبورې شوې. ماشومان چې باید کتاب او قلم یې په لاس کې وای د خیمو ژوند یې تجربه کړ او هغه نسل چې باید د پرمختګ بنسټ وای د جبر او بېوسۍ سره لوی شو. دلته یو مهمه پوښتنه پیدا کیږي او هغه ده که د تیرو لسیزو عملیاتو ستونزه نه ده حل کړې نو ولې هماغه لاره بیا بیا تکراریږي؟ ولې هر ځل د زور کارول لومړی انتخاب وي نه وروستی؟ تاریخ موږ ته دا وایي چې زور شاید د وخت لپاره خاموشي راولي خو دایمي امن نشي راوستلی. دا تکراري چلند دا ثابتوي چې ستونزه یوازې د امنیت نه ده بلکې د فکر د طرز ده، هغه فکر چې د پښتنو غوښتنو ته د حق پر ځای د خطر پر سترګه ګوري. همدا تاریخي مخینه ده چې اوسنۍ پیښې پرې ولاړې دي. نن چې په تیرا کې څه روان دي یا چې افغان کډوال څنګه ایستل کیږي، دا بې له تیر تاریخ نشي درک کېدی. کله چې یو ولس په پرله پسې ډول له سیاسي مشارکت، اقتصادي پرمختګ او انساني عزت نه محروم وساتل شي نو بیا هره نوې پیښه یوازې د یوې اوږدې سلسلې بل کړی اور ګرځي. نو تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د پښتنو سره د زور چلند یو اتفاقي عمل نه بلکې یو دوامداره او تکرارېدونکی طرز دی چې تر څو بدل نشي پایلې به یې همداسې دردناکې وي. ګورئ، تیرا یوازې یو جغرافیا نه ده، دا د پښتنو د ژوند، غیرت او دود نښه ده او دلته هر ورځ د خلکو ژوند له سختو ازموینې سره مخ کیږي. په دې یخ ژمي کې د تیرا درې شاوخوا سیمو کې ګڼې کورنۍ د سختو واورو او یخنۍ له امله بندې پاتې شوې وې. دوی مجبوره وو چې خپلې سیمې پرېږدي
ځکه پوځ امر کړی و چې سیمې له وسلوالو ډلو پاکې شي. د خلکو ویډیوګانې او عکسونه ښایي چې ماشومان، ښځې او زاړه په واورو کې په موټرونو کې سپاره دي. د ژغورنې امکانات محدود دي او د خوړو او خوراک سم انتظام نه دی شوی. اوسیدونکي وایي چې حتی د ژغورنې عملیات د سستۍ او نیمګړتیا له امله په هر ځای کې نه دي ترسره شوي. د سیمې یو اوسیدونکي اشرف خان وویل چې کورنۍ د واورې په منځ کې بندې پاتې وي او له یخ او واورو سره مقابله کول ورته ډېر ستونزمن وو. همداراز د تیرا متضرره خلک دا وایي چې دا کوچېدنه جبري وه. دوی ویره لرله چې که عملیات پیل شي دوی به زیان وویني. خپلواکه خبریالان هم همدا خبره تاییدوي چې خلک ځکه وتلو ته اړ شول چې د لوی پوځي عملیاتو احتمال و. ښځې او ماشومان د ژمي سړو څپو او واورو سره مخامخ وو او ځینې کورنۍ یوازې د ژوند ژغورنې په هدف خپل کورونه پرېښودل. په تیرا درې کې د وسلوالو فعالیتونه هم د دې کړکېچ یوه برخه ده. د ټي ټي پي وسلوال فعاله دي خو قومي مشرانو هڅه کړې چې پوځي عملیات وځنډول شي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي ویلي چې عملیات د سیاسي اهدافو لپاره پلان شوي، نه د خلکو د امنیت لپاره، او ایالتي حکومت له دې اقداماتو څخه په بشپړه توګه خبر نه دی. هغه ټینګار کړی چې له 15 کلونو راهیسې د پښتنو پر ضد داسې ذهنیت جوړ شوی چې دوی د هیواد په اصلي بهیر کې نشي شاملېدلی. خو د خلکو مقاومت او ملاتړ لا هم د دې ټولو سختو اقداماتو مخه نیسي. که تاسو د دې حالاتو عکسونه وګورئ، ماشومان په یخنۍ کې ژاړي، کورنۍ د بار موټرونو په کډو سپاره دي او د واورو په منځ کې د ژوند خطرونه یو ورځنی واقعیت دی. دا هغه وضعیت دی چې له تیرانه د وتونکو خلکو د ژوند تصویر څرګندوي او تاسو ته د انساني درد او ظلم حقیقت ښکاره کوي. د ژمي سختۍ، د عملیاتو فشار او د کورنۍ بېوسۍ ټول یو ځای شوي څو د دې سیمې خلک مجبوره کړي چې له خپلو کورونو او د ژوند امکاناتو څخه لاس واخلي. په ساده ټکو دا نه یوازې د یوې سیمې مسأله ده، بلکې د یوې اوږدې تاریخي محرومۍ، سیاسي فشارونو او بېعدالتیو نتیجه ده. که موږ غواړو دا کړکېچ حل کړو، باید د خلکو خبرې واورو، د ژمي د یخنۍ په مقابل کې امکانات برابر کړو، د کورنۍ او ماشومانو د ژوند خوندیتوب یقیني کړو او د زور او جبري کوچېدو پر ځای سوله ییزې لارې ولټوو. همداراز که راشو هغه صحنو ته چې د انسانیت نوم ورباندې شرمېږي، افغان کډوال چې ځینې د تیرو 40 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل، هلته یې ژوند جوړ کړی و، اولادونه یې زیږېدلي وو، کاروبارونه یې لرل، یو دم د یو اعلان په اساس د ناقانونه په نوم له کورونو شړل کیږي. دا هر څه هغه وخت وشول چې ژمی په خپل اوج کې و، یخې شپې وې، ماشومان ناروغه وو او خلکو هیڅ ډول چمتوالی نه درلود او دا بهیر لا اوس هم روان دی. نو دلته پوښتنه پیدا کیږي چې که دا خلک دومره کلونه قانوني نه وو، نو ولې دومره وخت پرې غلي پاتې شول؟ ولې همدا اوس په همدې سخت وخت او سخت ژمي کې دومره بېرحمانه چلند ورسره وشو؟ اسلام موږ ته د میلمه، ګاونډي او مظلوم حق را زده کړی، خو دلته نه د دین اصول په پام کې ونیول شول او نه د انسانیت. پایله که دې ټولو حالاتو ته وګورو، نو یو حقیقت را مخې ته کیږي او هغه دا چې کله یو ریاست د اقتصاد، سیاست او حکومتدارۍ په برخه کې ناکام شي، نو تر ټولو اسانه لار دا وي چې خپل ولس ته مشکلات پیدا کړي. نن پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، سیاسي بې ثباتي ده، ولس ناراضه دی او د دې ټولو فشارونو د کمولو لپاره کمزورې طبقې هدف ګرځول کیږي. دلته پښتون، دلته کډوال، دلته بېوسه انسان تر ټولو اسانه هدف دی. خو تاریخ دا هم وایي چې ظلم تل پاتې نه وي. هر کله چې یو ولس تر حده زیات وځپل شي، نو بیا پوښتنه کیږي چې تر کله؟ دا ویډیو د نفرت لپاره نه ده، دا د پښتنو د ویښولو لپاره ده. نه موږ د کوم ولس دښمني غواړو، نه د کوم هیواد تباهي. موږ یوازې دا وایو چې انصاف، انسانیت او عزت باید د سیاست قرباني نشي.